ټریډرز نن په انډیکیټرز باندې خبرې کوو. داسې یو انډیکیټر تاسو ته ښایو د کوم په عملي کولو سره به چې تاسو په مارکیټ کې کافي اندازه پرافیټیبل پاتې شئ. نو که تاسو چیرته د دې انډیکیټر غوښتونکي یاستئ او لیدونکي یاستئ نو هیله ده زموږ دغه چینل ته سبسکرایب کړئ، لایک ورکړئ تر څو موږ تاسو ته لا ښې ویډیوګانې برابرې کړو. ښه نو زموږ انډیکیټر نن چې کوم ده هغه موږ سره سټاټسټیک انډیکیټر ده. سټاټسټیک انډیکیټر موږ سره عموماً یو مومنټم انډیکیټر ده، کوم چې موږ ته په مارکیټ کې مومنټ ښایي چې آیا مارکیټ قوي ده که کمزوری ده. د مارکیټ قویوالی او کمزوروالی موږ ته ښایي چې مارکیټ په کوم حالت کې ده. نو څنګه یې عملي کړو، څنګه یې په چارټ باندې اپلای کړو. نو تاسو به راشئ انډیکیټرز ته به راشئ. انډیکیټرز کې به تاسو دلته ووایئ سټاټسټیک چې تاسو ووهه نو تاسو به دلته یوازې سټاټسټیک انتخاب کړئ. this one دا وګورئ، دا چې تاسو انتخاب کو تاسو لاندې وګورئ موږ سره د سټاټسټیک انډیکیټر ایریا راغله. دغه انډیکیټر که چې د صحیح استعمال شي نو موږ ته په مارکیټ کې کافي اندازه پرافیټ راکولی شي. ښه د دې انډیکیټر ځانګړتیاوې څه دي او سیټینګ څنګه وکړو. نو ګورئ پروفیشنل ټریډران چې کوم دي، پروفیشنل ټریډران د دې انډیکیټر په داسې شکل انتخاب کوي، سیټینګ کوي چې لومړی به تاسو دلته راشئ کلیک به وکئ. نو نارملی موږ سره د پروفیشنل ټریډرانو سیټینګ دا ډول ده چې دا آل ټایم فریم ته کار کوي، 14:1:3 دا څنګه ده، دا موږ سره آل ټایم فریم لپاره کار کولی شي. اوس تاسو وګورئ که چېرته موږ د انډیکیټر سره مقایسه کړو د بره چارټ سره نو تاسو وګورئ چې موږ ته ډېر ښه پرافیټ یې ترلاسه کړي دي، ډېر ښه سیګنل یې موږ ته لاسته راکوي. خو ریممبر چې سټاټسټیک انډیکیټر موږ یوازې نشو استعمالولی تر څو موږ ته پرافیټ راکړي. دا انډیکیټر به موږ په مارکیټ کې د سپورټ او رزسټنس لیدو سره، د ټرینډ په کتو سره، د پرایس اکشن کینډلو په لیدو سره تطبیق کوو. که تاسو دلته وګورئ نو دلته موږ سره بعضې ایریا دي. که زه دلته راشم تاسو وګورئ دلته سټایل ته راشو نو په سټایل کې موږ سره تاسو وګورئ یو موږ سره 80 ده، بل موږ سره 50 ده، بل موږ سره 20 ده. 80 مطلب څه ده؟ 80 مطلب منه اوور باډ ده، یعنی مارکیټ کې قیمت ډېر زیات اخیستل شوی ده، جنس ډېر زیات اخیستل شوی، قیمت ډېر پورته تللی ده. نو دې نه وروسته چانس لري چې مارکیټ څنګه شي بیرته ریورس شي. د 20 نه مطلب چې د مارکیټ کې د 20 نه په مارکیټ کې مطلب اوور سولډ ده، یعنی کله چې یو قیمت ډېر زیات خرڅ شي، د یو جنس قیمت ډېر زیات راوغورځېږي نو موږ څه مارکیټ اوور سولډ ته ځي. د اوور سولډ عموما خاصیت دا ده چې دا موږ ته سیګنل ښایي چې مارکیټ بیرته ریورس کېږي. او دغه منځ کې چې کوم د 50 دا میډل لاین ده، میډل لاین موږ ته انډیسیژن ښایي چې یا مثال په دې وخت باید موږ ټریډ شی وانخلو. اوکې نارملي باید په دې کې ټریډ وانخلو. نو اوس څنګه کنفرمیشن ټریډ وکړو. تاسو وګورئ موږ مخکې مو ویلی چې سټاټسټیک انډیکیټر باید یوازې استعمال نشي د سیګنل لپاره، دې سره باید نور فکټورونه یو ځای شي تر څو بهترین سیګنل موږ ته وړاندې کړي. نو ګورئ کله چې پرایس سپورټ ته راشي یا پرایس رزسټنس ته لاړ شي، که تاسو دا وګورئ موږ سره دلته رزسټنس ایریا ده موږ سره په دې ځای کې، او په دې ځای کې موږ سره سپورټ ایریا ده. یا هم دلته وګورئ لنډ اوس مثال چې کوم ده سپورټ ایریا موږ سره ده. که چېرته موږ رزسټنس کې وګورو، دلته رزسټنس کې تاسو وګورئ نو دا وګورئ تاسو کمپیر کې دلته که موږ کمپیریشن وکړو دلته نو تاسو وګورئ په سپورټ کې څنګه کې په رزسټنس کې چې کله پرایس اکشن موږ ته کینډل ریجکشن منځته راغلی ده
نجیګیشن سره تاسو وګورئ دلته موږ سره قیمت په اوور سولډ کې اوور باټ کې آلریډي موږ سره موجود ده. وګورئ تاسو دلته موږ سره آلریډي په اوور باټ کې اوور سولډ کې یا اوور باټ کې موږ سره قیمت موجود ده دلته. نو کله چې سټاکسټیک دغه دواړه دلیلونه یو بل کراس کې د کراس په صورت کې موږ کولی شو چې بیا موږ شارټ انټري دلته پلان کړو. نو که دلته موږ شارټ انټري پلان کړی وی په دې ځای کې تاسو وګورئ نو موږ ته به کافي پرافټ لاسته راغلی وی لانګ د وی ټو د سپورټ د څه شي له وجې نه د دې انډیکیټر د سیګنل له وجې نه دا وګورئ دلته بل کراس کړي دي ډي لاین کا لاین کراس کړی ده او هغه هم په دغه رزسټنس کې د پرایس اکشن د کینډلو په اساس باندې ګور ریجکشن منځته راغلی ده. همدارنګه که موږ دلته راشو تاسو دلته وګورئ په سپورټ کې پرایس ګورو سټاکسټیک موږ سره چې تللی ده اوور سولډ کې ده صحیح ده اوور سولډ ایریا کې ده مثال یعنې قیمت ډېر زیات غورځېدلی موږ سره ده. تاسو وګورئ قیمت موږ سره څنګه ده ډېر زیات غورځېدلی ده. اوس که مارکیټ غواړي بېرته پورته لاړ شي یا غواړو موږ انټري وکړو تاسو وګورئ مارکیټ راغلی ده سپورټ ته راغلی ده. په سپورټ کې تاسو وګورئ دلته موږ سره د پرایس اکشن کینډل یې جوړ شوي دی بلش کینډل موږ سره جوړ شوی ده. بلش کینډل ته په کتو باندې کلته موږ ته موږ سره یو انګلفینګ کینډل هم موږ سره جوړ شوی ده په دغه ساحه کې. تاسو لاندې راشئ وګورئ سټاکسټیک موږ ته آلریډي یو ساین راکړی ده د اخیستلو. تاسو وګورئ دلته موږ سره څنګه ده دلته موږ سره یو بل کراس کړي دي چې کله یو بل کراس کړي دغه شین لاین چې دغه بانجاني لاین کراس کړي مطلب څه چې مارکیټ به راځي بېرته. نو که دلته موږ انټري کړی وی آلریډي نو موږ کافي اندازه ښه پرافټ ترلاسه کولی شو. دلته هم تاسو وګورئ موږ سره آلریډي چې وایي مثال انټري ان اخیستې دلته موږ انټري کړې ده کولی شو موږ دا انټري لانګ وساتو یا یې له منځه یوسو بېرته. که تاسو همدا شکل باندې دلته راشئ یا دلته راشئ په هر ځای کې چې تاسو وګورئ په هره ساحه کې چې تاسو وګورئ نو موږ سره به څنګه وي تاسو وګورئ دلته وګورئ دلته هم موږ سره پرایس چې کله سپورټ ته راغلی ده یا دلته وګورئ چې کله پرایس موږ سره دا وګورئ پرایس موږ سره په سپورټ کې ده چې کله په سپورټ کې پرایس موجود اوسېږي تاسو لاندې وګورئ سټاکسټیک به آلریډي موږ ته ساین راکړی وي د یو بل د کراس کولو. دا وګورئ شین رنګ دغه بل بانجاني رنګ کراس کړی ده آلریډي نو موږ ته یو ساین مخکې د مخکې نه راکړی ده چې مارکیټ څنګه کېږي مارکیټ به راځي. دا وګورئ که دا په هر چارټ کې په هر ایسټ کې دا موږ سره تطبیق وړ ده. تاسو کولی شئ چې مثال دغه انډیکیټر نه سیګنل په شکل باندې ښه استفاده وکړئ. کولی شئ د بای لپاره استعمال کړئ کولی شئ سیل لپاره استعمال کړئ کولی شئ ښه چانس په مارکیټ کې تاسو پیدا کړئ. که تاسو وګورئ خو ریممبر اوس ځینې څه مهمې خبرې دي. مثال بعضې ټریډران اشتباهات کوي هغه په کوم اساس باندې په دې اساس باندې چې کله هغوی وګوري چې مارکیټ اوور سول شوی ده تاسو وګورئ دلته قیمت په اتیا نه پورته ده نو هغې داسې مستقیما سیل کوي په اپ ټرینډ کې. که تاسو نو مستقیم سیل مهم باید ونه شي صحیح ده مستقیم سیل باید ونه شي په اوور داسې نه چې تاسو مارکیټ وګورئ چې اتیا نه پورته ده او تاسو ووایئ چې هو والا مارکیټ اوور باټ شوی ده بس نور باید مارکیټ راښکته شي زه باید سیل ووهم. نه مستقیم سیل به تاسو نه وهئ ځکه چې بیا هغه د لاس سبب کېدلی شي. نو تاسو به په دغه زون کې د پرایس اکشن نه استفاده کوئ. کینډل ته به ګورئ چې کینډل تاسو ته یو کلیر ساین درکړي هلته یا پین بار جوړ شي یا انګلفینګ کینډل جوړ شي یا ایوننګ سټار جوړ شي یا شوټینګ سټار جوړ شي نو باید هغه کینډل چې هغه د ریورسل ښکارندویي کوي نو هغې نه وروسته به تاسو سټاکسټیک دغه اوور کراس ته ګورئ چې یو بل کراس کې کراس اوور کې دغه دوه لاینونه عموما مثال څنګه کې باید دغه بانجاني رنګ په رزسټنس کې شین رنګ کراس کړي. شین رنګ باید د بانجاني رنګ لاندې راشي. دا وګورئ تاسو دلته وګورئ یو بل یې کراس کړي دي که تاسو وګورئ یو بل کراس کړي دي چې کله دا ساین راشي نو تاسو بره کولی شئ چې تاسو بره وګورئ که موږ دلته بره وګورو نو موږ سره انګلفینګ سیل کینډل واقع شوی ده نو یا که موږ نو دا موږ سره ښه چانس کېدلی شي چې موږ انټري واخلو دلته
بل دا چې تاسو باید مستقیما په اوورسولډ کې هم انټري ونه کوئ، ځکه په اوورسولډ کې مستقیم انټري کول هم یو غټه اشتباه ده. تاسو باید لومړی څنګه کوئ، د پرایس اکشن کینډل ته وګورئ، په دغه زون کې تاسو باید مستقیم بای ونه کوئ، ځکه تاسو ګورئ چې ولا راځه پرایس اوورسولډ ته راغلی ده، نو زه باید بای وکړم تر څو قیمت بیا دبره لاړ شي نه. نو ته په دې ساحه کې دا ساحه به ته کمپیر کوې د همغه زون سره چې کوم ځای کې قیمت موجود ده، ته به هلته د پرایس اکشن کینډل نه استفاده بیا هم کوې، بیا به هم ته یو بلش کینډل ته ګورې، مارنینګ سټار ته به ګورې، پین بار ته به ګورې، انګلفینګ ته به ګورې، د هغې نه وروسته به ته بیا څنګه کوې، ته بیا انټري کولی شي. نو دا و ټریډرانو زموږ تاسو د سټاټسټیک درس. که تاسو چېرته بلې ویډیو غوښتونکي یاستئ نو موږ تاسو کمنټ وکړئ، موږ به تاسو کمنټ ته په نظر باندې ستاسو لپاره ویډیو برابر کړو.